وای کله چې د قیامت راشي د قیامت او سخته ګرمي به وي د قیامت په ورځ باندې به سخته ګرمي وي نو د انور نه به خلک تنګ شي د ګرمۍ نه به تنګ شي خلق پر راجمع شي او تپوس په کوي چې څه وکړو رونه علماء کرامو ته وګوره قیامت کې هم ضرورت راځي ښه دنیا کې زمونږ علماء کرامو ته خبرې کوو که نه د هغوی نه مسایلو تپوسونه کوو که نه قیامت کې به هم علماء کرامو له خلق راشي خلق به پېژني که نه دنیا کې چېرې دا زمونږ په علاقه کې عالم و حضرت مولانا لطیف الله جان حقانی صاحب زمونږ مشهور عالم ده او زمونږ نور اکابر او اسلاف مونږ پېژنو که نه نو قیامت کې به خلق علماء کرام پېژني او هغوی له به راشي او تپوس به ترې نه وکړي چې صاحب څوک ډېر حالات ګمبیر حالات دي څه حالات دي علماء کرام به ورته یو مشوره ورکړي چې جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ته لاړ شئ او هغوی ته دا عرض وکړي چې الله پاک جل جلاله نه سوال وکړي چې حساب کتاب شروع شي اوږد حدیث مبارک ته نو جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک له به راشي او دا به ورته ووایي چې صاحب ته خو مبارک پیغمبر او اب الانبیاء علیه السلام الله پاک جل جلاله نه سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي هغه به وفرمایي زه نشم کولی اوږد حدیث مبارک ته ما درته ووایي جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک لب راشی جناب حتیٰ کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک لب راشی او حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لب راشی زما استا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لب راشی اغا بہت فرمائی انا لذالک دے دا پارا خوزیم کنا ټول انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیمات پو انکار کی چې مونږ نشو کولی شفاعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پو او فرمائی انا لذالکا د دې دپاره زیم الله پاک جل شانه ما ته دا مقام محمود را کړی ده پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مبارک بو دا اللہ پاک جل جلالہ دا عرش تا مخ لاندے پیغمبر علیہ السلام مبارک اللہ پاک جل جلالہ تا سجدو لگوی او فرمائی پیغمبر علیہ السلام مبارک چه زبو دا اللہ پاک جل جلالہ اگا حمد و ثنا بیانوم چه اگا ماتا دنیا کے اسنا دا یادا اگا ماتا دنیا کے اسنا دا یادا علماء کرام فرمائی سمرا سجدہ بے لگولی وی زمانگ دا دنیا دا حساب مطابق تقریباً یو افتا دیوی افتی عمرہ پیغمبر علیہ السلام مبارک بو دا اللہ پاک جل جلالہ دا عرش مختا اللہ پاک جل جلالہ تا سجدہ لگولی وی اور بے آخر کے اللہ پاک جل جلالہ او فرمائی ارفع رأسکا وسل تعطا واشفع تشفع پیغمبر علیہ السلام مبارک تبو اللہ پاک جل جلالہ او فرمائی اے محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک تیوچت کا سوال کا وتا سوال منظور دا شفاعت کا وستا شفاعت منظور دا